الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. محترم ورونو د مبارکاتونو کې الله سبحانه وتعالى د بني اسرائیل نه خبرې کوي او تقریبا د دې نه کوم خبرې کوي دا تقریبا کامل یو جز یعنی یو اسپره تقریبا نسی دې نه کوم خبرې کوي. دا په دې خاطر باندې د خبرې د بني اسرائیل نه الله زیات کوي څو پرېج قرآن اعظم شان د يهودو هغه حقیقت خلکو ته کشف کو او هغه څو ورخاره کو چې دی په بیکار نفسونو کې کوم کید دی کوم فریبونه دی او د الله سچ دی کوم معاملې و دی د پرې او د ټګمارای او د مسلمانانو سره څو پرې قرآن خلکو ته وروخی هغه د يهودو د نفسونو کې کوم خباثتونه دي څو پرې هغه دی ته وروخی مسلمانان د دې د شر نه ځان وساتي او هغه صفاتونه چې بدای کې موجود دي دغه نه اجتناب وکړي. نو دا مبارکاتونه کې الله سبحانه وتعالى کله چې الله جل جلاله بشر خپل عبادت او توحید ته راوبلل او دلایل ورته قائم کړل د توحید وسنو بیا نو هغه نعمت ذکر کو چې زموږ په پلار باندې کړو په آدم علی السلام هغه یو عام نعمت و ټول انسانیت لپاره. دلته خصوصا بني اسرائیل ته یو نعمت یادوي نو دای ته ورته یادوي چې خدای پاک د دوه نعمتونو وشرمږي دغه نظیر شي نو تاسو هغه کوم تعهدات چې د الله سره کړی دي نو هغه تعهدات باندې وفا وکړي. د تعهداتو یو دا و چې د محمد رسول الله منی نو الله ورته یادوي چې ګوره په تعهدات وفا وکړي. یا بني اسرائیل اذکروا یا بني اسرائیل ای د یعقوب علی السلام اولاده. اسرائیل د یعقوب علی السلام نوم دی. اسراء عبد الله یعنی یا بني ای د عبد الله زمان. یا بني اسرائیل ای اولاده د نبی د صالح نبی اولاده یعقوب علی السلام اولاده. اذکروا نعمتي التي تاسیات کې زما هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما په تاسو کړی دي. ما په تاسو باندې کوم احسانات کړی دي تاسو په پلارونو باندې چې کوم احسانات کړی دي هغه لا تعد ولا تحصى دي شمیرل کې نه به حساب دي. نو هغه نعمت ته وګورئ واوفوا بعهدي او تاسو وفا وکړئ زما په عهد باندې. تاسو هغه څه چې تاسو زما سره کوم تعهد کړی دغه ادا کړئ چې هغه ایمان دی او اطاعت دی. اوفی بعهدکم نو زه به هم وفا وکم تاسو چې ما کوم تعهد کړی چې ښه ثواب به درکم جنت به درکم زه تاسو په دې باندې وفا وکم. و ایایا فرحبون او خاص زما څخه وویریږئ بل چانه نه زمونه وډار شي. و ایایا فرحبون و امنو بما انزلت او تاسو ایمان راوړئ په قرآن باندې چې ما را نازل کړی مصدقا لما معکم چې دا موافق دی د هغه کتاب چې تاسو سره دی تاسو د تورات موافق دی په اصولو کې او په ځنه د شریعت په ځنه امورو کې مصدقاً چې هغه تصدیق کوونکی دی لما معکم د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې هغه تاسو سره دی چې هغه تورات دی امور د توحید او نبوت کې. ولا تکونوا اول کافر به او تاسو خو باید داس نه وای حق خدا دی چې اول باید تاسو ایمان راوړی وای. دا خبره ده چې تاسو اول باید تاسو د کار ته نه وای کړئ ځکه تاسو پیدا تاسو په تورات کې لیدلی و د قرآن حقانیت محمد رسول الله نو تاسو لپاره خو لازم نه ده. ولا تکونوا اول کافر به او تاسو مکه کې اول کافر په قرآن سره اهل کتاب حق دا دی چې تاسو اول ایمان پر راوړئ. دا خو پرې د چې تاسو اول انکار وکړئ. ولا تشتروا بیااتی او تاسو ما خرج ما پاتون باندې ثمنن قلیلا ان سمعنا تاسو داسې مکوئ چې د ناچیزې فانی دنیا په مقابل کې زما آیتونه تبدیل کړي زما آیتونه تحریف کړي زما آیتونه تغییر کړي ناچیز او فانی دنیا واخلئ او د قرآن اعظم شان آیتونه یا د الله سبحانه وتعالى آیتونه یا د تورات آیتونه د تاسو د تحریف کړي او تغییر یې کړي. ولا تشتروا بیااتی یعنی ولا تستبدلوا بیااتی تاسو ما بدلوي زما آیتونه سره هغه چې ما را نازل کړی دي هغه په فانی دنیا سره بدلوي. ولا تشتروا بیاات ثمنا قلیلا او تاسو ما خلای بیاات چې ما آیتونه باندې ثمنا قلیل نه چیزه دنیا دا معنا نه چې دنیا ډېر واخلي معنا دا چې ارڅوم ډېر وی د لګ دي هیڅ شي دي نو چیز شي دي
ځکه چې حق دی او دنیا هغه چې د دنیا دون دغه نو چې شي و ایا فرحبون او و ایا فتقون او خاص زمانه وډر شي بل چنه نه دا یو توصیه و چې د قرآن شریف د الله آیاتونه تحریف مکوئ د الله سبحانه تعهدات وفا وکئ تحریفات مکوئ نو چې د دنیا مقابل کې حق ما پټوئ ولا تلبسوا الحق او تاسو ما ګډوئ حق بالباطل په باطل تاسو ما ګډوئ حق چې کوم د الله د قرآن را نازل شوی د باطل سره چې تاسو د ځان هغه باطل چې د ځان جوړوي به د غوست د حق سره ګډوئ او تاسو کوم شان چې پاره کې د تورات کې دغه په بهتان سره متحریفوي چې د ځان جوړوي ولا تلبسوا الحق او تاسو ما ګډوي حق بالباطل د باطل وتكتموا الحق ينتص حق ما پټوي تاسو په کتاب کې کوم صفاتونه د رسول الله دي هغه صفاتونه تاسو ما پټوي وانتم تعلمون او په داس حال کې چې تاسو خپوي په zarar د کتمان سره په zarar د پټوالي د حق سره څومره توان لري نو بیا تاسو حق پټوي واقیموا الصلاه او تاسو قائم کړئ منځونه واتو زکات او زکات ورکړئ مع الراکعين هغه څه چې الله تاسو واجب کړی دي د منځو د زکات نه هغه د منځکونکو څخه په جمع وکړئ او صحیح ادا کړئ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب دې آیات سبب د نزول دا و چې بعض علماء د يهودو خپل اقربا او تویج کوم مسلمانانو تاسو په دین د محمد رسول الله باندې ثابت شئ خپل اقربا او تویوي تاسو په دین د محمد رسول الله ثابت دي نو حق ده محمد رسول الله حق دی نو بیا به دی به امر کو خلق ته په ایمان سره خو دی به خپل ایمان نه راوړي نو الله سبحانه وتعالى د دې لپاره د آیات را نازل شو کا مورد خاص دی کدایت خاص دی يهودو د علماو په باره کې را نازل شوی دی خو هغه حکم د ټولو لپاره دی چې هر هغه څوک چې دی په خپل باندې نور ته د اسلام چخي وایي چې تاسو اسلام لار تعقیب کوي په خپل اسلام نه مني د ټولو خلکو لپاره دی یا د مثال په تور خلکو ته امر کوي دی په خپل خنه کوي نو حکم عام دی اتأمرون الناس الله خطاب کو د يهود علماء ته په سبيله د توبېخ د سرزنش سره تهدید کو سرزنش ک الله سبحانه و تعالی نو دې ته داسې و فرمایي اتأمرون الناس آیات خلق ته امر کوي بالبر پنیکای سره آیات خلق دعوت کوي د خیر خواته او د ایمان خواته تاسو محمد رسول ایمان ورو وتنسون انفسکم او تاسو پریخي خپل ځانونه هغه ایمان نه پیروړی او تاسو د خیر کارونه نه کوي وانتم تتلون الكتاب او د حال کې چې تاسو تورات هم تلاوت کوي او په دې کې صفات د محمد رسول الله هم شته دی خی ویني افلا تعقلون نو آیات تاسو عقل په کار نه اچوي تاسو چې په عقل په کار باندې وچوي پس دغه نه دي بیکار عمل نه بیا لاس واخلي واستعینوا بالصبر والصلاه اوس هغه نسخه ورکوي چې دی به د شهوات په خاطر باندې راکوي دی به د حب د ریاست د نو دی محبت د چوکۍ سره ډیر زیات د مال سره محبت ډیر زیات نو قران دی ته یو نسخه ورکړه مرز چې واستعینوا بالصبر والصلاه تاسو وغواړئ کومک په ټول خپل امور کې په صبر او په منځ سره تحمل وکړه نفس کنټرول کړه نو نفس خپل باندې ما کوي چې هغه خدای د هلاکت کاندې ته ورځي نو تاسو تحمل کې هغه څه چې کوم په نفس باندې په نفس باندې هغه کیږي په نفس باندې کوم شرعي تکلیفونه چې سخت تمامېږي په باندې صبر وکړي البته نه په نفس خود سخت تمامېږي نو ته خپل ځان ټینګوي ځان به حبس کوي وانها بتكسرت المنشد لكبيره او دا ډیر شاق دی ډیر سخت دی دروند دی الا على الخاشعين مگر دا دروند نه دی او متواضعين باندې هغه عاجز چې الله تعجز کوون کی وي دا څوک دي الله د دې صفاتونه وایي الذين دعا کسان دي په دوی خلکو باندې منځ درون نه دی دا صفاتونه وي الذين دعا کسان دي يظنون چې دوی عقیده کوي کلک عقیده کوي انهم ملاق ربهم چې دوی به د خدای پاک سره مخامخ کی په ورځ د بحث باندې الله به دې څه په عمل باندې حساب کوي دوی به د باندې کلک یقین دی چې موږ به د الله صحیح وخت د قیامت پر ورځ باندې د خدای سره محاسبه کوي الله به موږ سره د اعمالو حساب کوي نو ځکه دې موږ په دې باندې ډېر غلبه درون نه تمامېږي د آخرت ورځ د پر امیدوار دي وانهم الیه راجعون وانهم دوی چې دي الیه د الله ته راجعون رجوع کوون کې دي دوی به الله جل جلاله ته رجوع کوي نو الله سبحانه و تعالی دلته نور نعمتونه ورپیږي د بنی اسرائیل ته پس دغه
بشما پس دغه مخکنی نعمتونه نور نعمتونه ورته یادوي. یا بني اسرائیل اذکروا، یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم، ای بني اسرائیل، ای د یعقوب علیه السلام اولاده، یاد کړئ زما هغه نعمتونه التي انعمت علیکم، هغه نعمتونه چې ما په تاسو باندې انعام کړی دی. یعنی سره کوم یاد کړئ، شکر پیغه باندې وباسئ، شکر سره کوم زما اطاعت وکړئ. د الله سبحانه و تعالی اطاعت کول دا د نعمتونو شکرانه ده، نعمتونو شکرانه ده کول د الله اطاعت. وانی فضلتکم، او ما تاسو ته فضیلت درکړی تاسو پلارونو ته بنی اسرائیل علی العالمین، په موږ زمانہ کې چې کوم عالمیان وو موږ په ټول عالمیانو باندې تاسو ته فضیلت درکړی وو، ځکه چې موږ تاسو ته پیغمبران درلېږلي وو، موږ تاسو ته کتابونه درلېږلي وو، تاسو سردارانو پادشاهان کړي وای، او تاسو پلارونو ته موږ زیات فضیلتونه درکړي وو. نو د پلار صاحب ښه کول نو دا یو شرف دی د زمانو سره، دا یو ښه ده. د پلارونو سره ښې معاملې په حقیقت کې د زمانو سره ښې معاملې دي. واتقون، تاسو وډار شئ، یا من دغه ورځ نه لا تجزي نفس عن نفس، دغه ورځ د خطرناک ورځ نه وډار شئ، ډارون کې ورځ نه لا تجزي نفس، چې دغه نه بشي د پکوله یو نفس عن نفس د بل نفس نه، شاین هیڅ شی بنشي د پکوله. ولا يقبل منها شفاعه، او نه قبلږي د کافر نفس نه شفاعت، یا بعد د پر د کافر په مقابل کې د کافر د پر سپارش نه قبلي. ولا يؤخذ منها عدل، او نه د دوی نه فدیه قبلږي. ولا هم ينصرون، او نه د دې سره همکاري کې دی شي چې څوک همکاري ورسره وکړي د الله د عذاب نه نجات ورکړي. په دنیا کې خلک په دغه څو طریقو سره ځان خلاصوي، یا خو څوک سپارش وکړي، یا خو په فدیه باندې خلاص شي، یا خو د مثال په تور یو څوک ورته پیدا شي همکاري ورسره وکړي، خو دغه لارې بیا په آخرت کې نه چلیږي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، نو چې کله الله سبحانه و تعالی نعمتونه ورته یاد کړل اجمالا، وس دغه نعمتونو اقسام تفصیل سره ورته یادوي، او بیا دې ته څو پرې چې دې کې دغه یو هغه پیدا شي، استعداد پیدا شي چې دې شکرانه دې ادا کړي. الله سبحانه و تعالی تفصیل ور دلته دې ته نعمتونه یادوي، دلته اجمال و دلته تفصیل دی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، او هغه وخت یاد کړئ نجیناکم چې موږ تاسو ته نجات درکو، ای بنی اسرائیل، زما هغه نعمت در یاد کړئ چې ما تاسو پلارونو ته نجات درکو. من آل فرعون، د آل د لښکرو د فرعون، د اتباع د فرعون، د اشیاء د فرعون. دلته خطاب د هغو يهودو ته دی چې کوم د رسول الله په زمانه کې وسی. یعنی معنا دا ده چې تاسو پلارونو سم دومره ښه کړی دي، نو چې تاسو پلارونو سم ښه کړی دي، خو تاسو هم زما اطاعت وکړئ، زما محمد رسول الله قرآن ومنئ. یسومونکم، الله ورته فرمایي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، هغه وخت یاد کړئ چې موږ تاسو ته نجات درکو، من آل فرعون، د آل د اتباع د فرعون، د فرعون د لښکرونه، یسومونکم چې تاسو ته درڅکلو، سوء العذاب، شدید ترین عذاب درڅکلو. یذبحون ابناکم، چې ذبح وکول به استاسو نارینه د اولاد نه، نارینه اولاد به استاسو ذبح کوو. و یستحیون نساءکم، او پر خولې به خځې د دې لپاره چې د خدمت لپاره د خپل خدمتونه په وکړي. و فی ذالکم، او په دې عذاب، په دې سپکون کې عذاب کې چې ذبح او د مشمون ذبح او د خځو ژوندۍ پرېښولو، په دې کې چې دی په دې کې بلاء من ربکم عظیم، یعنی یو امتحان و ستاسو د رب د خانه، ډېر ستر امتحان و، دا ډېر ستر امتحان و، څو پورې چې الله سبحانه و تعالی د خلق خدای کو تاسو مسلط کړل، څو پورې چې تمیز وکړه چې ښه خلق د بیر خلق، ښه خلق د فجارو نه جدا کړه. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، هغه وخت یاد کړئ، اوس دا یو نعمت یو الته اجمال تفصیل سو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، هغه وخت یاد کړئ چې موږ فرقنا بكم، چې موږ وچو اولو تاسو د پر بحر، تاسو د په حتی چې تاسو په وچم ځکه باندې روان وای. فرقنا بكم البحر، نو تاسو په روان وای، بس وب پان ودرېدلې، فانجیناکم، موږ تاسو ته نجات درکو. واغرقنا آل فرعون، موږ غرق آل د فرعون هغه چې قوم موږ غرقو. وانتم تنظرون، او تاسو ورته کتل.
تاسو دغه د الله د ستره معجزه او د ټول مولیدل په خپل سترګو باندې دا خبره ولیدله چې الله خپل اولیاء ته نجات ورکوي او خپل دښمنان هلاکوي. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً او هغه وخت یاد کړئ چې کله موږ وعده وکړه موسی د موسی علیه السلام سره 40 ليله 40 شپې. نو دا پاسته موږ وعده وکړه د موسی علیه السلام سره چې موږ به تاسو ته تورات درکو. پاسته 40 شپونه پاسته 40 شپونه موږ به تاسو ته تورات درکو. دا پاسته دا څه وخت کې ودا خبره چې کله الله دې ته نجات ورکو فرعون یې غرق کړ. نو بیا الله ورته چې پاسته 40 شپونه به زه تاسو ته تورات درکم خو هیڅ ته وراشي. نو هغه کیسه خو په انده کې مر روانې دي. نو دا به تاسو ورو ان شاء الله. نو بیا مغه چې الله موسی علیه السلام ورغلو الله ته کوه تور ته خدای دلته د خصي په عبادت باندې مصروف شول چې سامری ورته جوړ کړی. نو ثم اتخذتم العجل الله فرمایي ثم اتخذتم العجل تاسو ونیولو تاسو عبادت وکړو د خصي من بعده پاسته دینه چې موسی علیه السلام تاسو نه غایب شو هغه ولاړو هغه د الله دی وعده ځای ته ولاړو او تاسو خصای په خدای ونیولو. نو دا خلاړو موسی علیه السلام کوي تور ته ولاړو. هارون علیه السلام ته وی چې ته ډېر فکر کې د هارون علیه السلام خبره دی ونه منله. وانتم ظالمون او تاسو متجاوزین یې په دوه عبادت کې ظالمان یې خپل ځانونو باندې تاسو ظلم وکړو چې تاسو د الله عبادت ونه کو او د خصي عبادت هم شروع کو. ثم عفونا عنكم یم کثیر شو دغه بیکار جنایت نه چې تاسو د ستره جریمه او د ستر جنایتو کو د شنیع جنایت مو کو نه دې نه مخ تیر شو. من بعد ذلك پس دې نه چې تاسو دا خدای ونیولو خدای سره لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو د الله د نعمتونو شکرانه ادا کړئ او تاسو استقامت او ثبات د الله په اطاعت باندې اختیار کړئ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او هغه وخت یاد کړئ چې موږ ورکو موسی علیه السلام ته کتاب والفرقان او موږ دته موسی علیه السلام ته قرآن ورکو موسی علیه السلام ته کتاب ورکو او الفرقان ورکو. یعنی یاد کړئ هغه نعمت هم در په یاد کړئ چې موږ موسی علیه السلام ته داسې تورات ورکو چې حق او باطل ډېر خسره بلولو او ما دای تایید کو په معجزاتو سره لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو لار مونږ کړئ تاسو عمل وکړئ په څه باندې کوم په تورات کې دي. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وس هغه کیفیت هغه بیانوي چې څر کوم عفو دوی ته وشو دا په کوم ترتیب وشو بني اسرائیل. وَإِذْ قَالَ هغه وخت یاد کړئ چې وی موسی علیه السلام لقوم خپل قوم ته یا قوم زما قوم انکم ظلمتم انفسکم تاسو ظلم وکړو خپل ځانونو باندې. هغه وخت یاد کړئ چې وی موسی علیه السلام خپل قوم ته پس دغه چې دای دغه هغه نه چې کله راوګرځیدل دغه وعده نه چې کله الله کوم وعده ورکړي و د تورات دغه چې کله راغللو نو هغه د تورات تختې هم ورساوي د ډېر قهر نه کوم ځکه وګرځول هم آینده ایت کې براشي. بیا نو چې کله تاسو ولیدل تاسو د خدای عبادت کولو نو بیا موسی علیه السلام داسې ورته یا قوم زما قوم انکم ظلمتم انفسکم تاسو ظلم وکړو خپل ځانونو باندې باتخاذکم العجل په عبادت تاسو چې د خصي عبادت هم وکړو ځان باندې ظلم وکړو. نو فتوبوا الی بارئکم نو تاسو څه وکړئ تاسو توبه وباسئ هغه خالق ته توبه وباسئ چې تاسو پیدا کړی وای هغه چې هغه پاک دی د عیبونو او د نقصان نه پاک دی چې هغه تاسو پیدا کړی وتوبوا الی بارئکم نو تاسو توبه وباسئ الله خپل خالق ته هغه تاسو پیدا کړی هغه ته توبه وباسئ. نو هغه د توبې کیفیت داسې و فقتلوا انفسکم تاسو مړ کړئ هغه څوک چې کوم پاک سړی دی ا د رپورټ شي مجرم دې مړ کړ مجرم به سر ورته ونیسي د پاک سړی به هغه په وسکو سر په وسکو. نو بیا ما غسه وشو نو فقتلوا انفسکم نو تاسو مړ کړئ خپل ځانونه یان دا معنا چې هغه پاک چې د خصي عبادت نه دی کړی ابو تور واخلي هغه مجرم په مړ کو. ذالکم دا قتل تاسو چې دی خیر لکم دا تاسو لپاره غوړه دی. نو دا تاسو رضا ده په حکم د خدای باندې دا چې کله تاسو چې کله نو دغه پاک خلک رپورټ شي او دغه چې د خدای عبادت کوي د مړکو نو دا ډېر غوړه کار دی ځکه تاسو خوښی ده چې د الله په حکم باندې خوښی. فتاب علیکم نو الله رجوع رحمت تاسو باندې وکړه الله تاسو توبه قبول کړه
او پنځ د بارئکم پنځ د خالق تاسو ذالکم خیر لکم عند بارئکم ذالکم دا قتل چې دی تاسو لپاره خیر لکم دا تاسو لپاره غوړه دی عند بارئکم پنځ د خالق تاسو پنځ د خالق تاسو دا کار تاسو لپاره ډیر غوړه دی انه كتب عليكم الله قبول کاستاسو توبه انه هو التواب الرحيم دا اکثر د الله سبحانه وتعالى چې دی هو التواب الرحيم دی ډیر ښه توبه قبلون کوي او مهربان ذات دی عظیم المغفره واسع التوبه دی وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ندغه چې دی کله د وړه مشمان یې ولی حلالول د وړه مشمان د دې ولی حلالول مفسرین کرام یې چې بیرون خوب لیدلی و چې یو ور د بیت المقدس نه راپورته شي او د مصر احاطه کا مصر د سپوت تفسیر کې دا اغشته دا خبره نو دا هر قبطی سوازی خو بنی اسرائیل ته هیڅ کوم غرض نه کو بیرون د خوب لیدلی و چې د بیت المقدس نه خوب یو هغه ور پورته شي او د مصر محاصره کا هر قبطی د بیرون قومي سوازی بنی اسرائیل ته غرض نه کو نو بیا پښتنه وکا نو بیرون د خوب وډور کو بیا د کهانو نه پښتنه وکا د دې تعبیر متوکي وګړه د صورت چې بنی اسرائیل کې به یو هلاک پیدا شي چې هغه بستا د هلاکت او استاد پادشاهي د زوال به د پلاس باندې وشي نو بیرون امر وکړو چې هر مولود چې نوې په بنی اسرائیل کې پیدا کیږي نو هغه باید مړ شي نو هغه په دې خاطر باندې نو دای د موړو مشمان حلالول او دغه هغه پرخولي جنې پرخولي جلکانې پرخولي د خدمت لپاره کله چې الله سبحانه و تعالی قسم نعمتونه دې ته ورپیاد کړ او د دې طغیان او سرکشي ورپیاد کړ الله خپل نعمتونه ورپیاد کړ مخکینه آیاتو کې ګورئ او د دې هغه جهود د دې د الله د اوامر تبدیلول د دې هغه ناشکری ام یاد کړ تفسیر تبری کې وی چې کله بنی اسرائیل چې کله توبه وایسته د عبادت خشینه نو الله امر ورته وکړو موسی علیه السلام ته چې کله دې توبه وایسته نو بیا الله امر ورته وکړو موسی علیه السلام ته چې ته د قوم نه یو او یا کسان دا ولا د عذر لپاره چې دې عذر وکړو دوه خلکو نه د الله په دربار کې عذر وکړو دوه خلکو نه عذر وکړو چې کوم د خصي عبادت کړی نو موسی علیه السلام د خپل قوم نه او یا کسان انتخاب کړ ا دې غوړه مخور خلک خخه خلک لکه چې الله بل ځکه فرمایي واختار موسی قومه 70 رجلا لميقاتنا بل ځکه فرمایي نو دایته موسی علیه السلام ورته چې روزيونی سي او غسلونه وکي ځونه خپاکي جامم پاکي کوي دیم داسې وکړل روزيونی غسلونه وکړل په پاکو جامو کې دا کاری وکړ نو بیا موسی علیه السلام خایسته تور سینا ته بوتل موسی علیه السلام دوی ته وې چې دوی موسی علیه السلام ته وې چې ته دې وغواړه مخته دی الله نو غواړي چې موږ د الله کلام وورو ان اطلب لنا ان نسمع كلام ربنا ته وغواړه موږ د پر د غوښتنه وکړو چې موږ د الله خبرې وورو موسی علیه السلام ته د کار وس کومه نو موسی علیه السلام چې کله غره ته نږدې شو نو خو د باندې وریځ ټیټه شو وریزوا حتی غار یې ټول پټ کړ او دا قوم تام د وریز رو نږدې شو حتی د قوم یې پټ کړلو دوی ټول په سجده باندې پرې وتل نو چې کله په سجده باندې پرې وتل نو دلته د الله کلام وارویدو چې د موسی علیه السلام سره کوم خبرې کوي نو الله کلام دوی وارویدو دوی ټول وارویدلو چې موسی علیه السلام ته خدای پاک کوم شانه امر کو د کوم شانه معنی کول چې کله د وریز پورته شو د موسی علیه السلام نه چې کله پورته شو نو بیا دې ته مخ راوړو نو دې داسې و چې موسی علیه السلام ته بیا دې داسې وې چې کله د موسی علیه السلام نه دغه وریز پورته شو نو دې ته مخامخ شو موسی علیه السلام نو دې موسی علیه السلام ته داسې وې لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا اس کله موږ ایمان راوړو چې موږ الله کارونه وینو نو دلته الله سبحانه و تعالی دې دلته دا خبر ورکړي د استاد خلک و اذ قلتم یا موسی هغه وخت یاد کړئ چې کله تاسو وې هغه وخت یاد کړئ چې تاسو یاد کړئ چې و هغه وخت یاد کړئ
وإذ قلتم یا موسی هغه وخت یاد کړئ ای بنی اسرائیلو چې کله تاسو ووتئ د موسی علیه السلام صد عذر د پاره او بیا تاسو داسې ووی لن نؤمن لك موږ به هیڅ کله په باندې باور ونه کوو په دې باندې چې موږ د الله خبره واورېدې په دې موږ باور نه کوو چې موږ د الله خبره واورېدې حتی نرى الله جهرة هغه وخت پر چې موږ الله علني ووینو علني بعد موږ الله ووینو فاخذتكم الصاعقه یا الله جل جلاله تاسو باندې تاسو ونی وایو تندر الله په تاسو باندې یو ور د اسمان نه راکوس کو چې به وسولې وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل تاسو کتل چې تاسو باندې څه وشو نو چې کله دې ټول مړ شول موسی علیه السلام ژړل الله سبحانه و تعالی ته زارۍ کوي داس زارۍ داس وی رب ماذا اقول لبني اسرائيل وقد هلكت خيارهم خدایا زب بني اسرائيل ته څه وایم تاخذ دې غره خلق مړ کړه همیشه به موسی علیه السلام د دعا کوي الله ته څو پرې چې الله دې راژوندي کړي دا ډېر معجزه ثم بعثناكم الله فرمایي بیا موږ راپورته کوي من بعد موتکم پس مرګ نه پس دغه چې تاسو یو شپه یو ورځ مړ پروت وای نو بیا دوی پورته شول زندگی وکړ یو بل ته کتل نو لعلکم تشکرون دې دې پاره چې تاسو د الله چې کوم انعامات په تاسو کړی دي چې بیا خدای په کار ژوند کې پاسته مرګ نه دې باید شکرانه ادا کړئ دې پاره چې تاسو شکرانه ادا کړئ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى وس الله سبحانه و تعالی دوی ته پند ورکړي په نعمتونو چې د ته په دښته کې خدای په دې باندې کړی چې کله دې منع راوړه د اوغه دغه خر چې خدای په کوته چې تاسو د جبارینو خر ته داخل شئ او تاسو د وی سره jihad وکړئ نو د موسی علی السلام ته وی چې ولر شته خدای دې ورسره وجنګي نو الله سبحانه و تعالی د خلق خدای په عذاب کړ د سي په عذاب کړ چې سرګردان یې کړ څلوي کال د سرګردان په ځکه کې ګرځیدل هیڅ خپل منزل ته نشو رسیدلی الله ورته فرمایي وظللنا علیکم الغمام وظللنا علیکم موږ ساتر کو په تاسو باندې الغمام وریز څه شنه دا په تاسو باندې والکه سیورم کا په تاسو باندې وریز چې د لمر نه تاسو د لمر نه هغه کو د لمر د ګرمۍ نه تاسو وسه وانزلنا علیکم المن او موږ په تاسو باندې رانازل کوم من دا من چې و دا لکه شرط داسې شی و دا به دوبو سګړول بیا به چکل خوګو وانزلنا علیکم المن موږ رانازل کړ په تاسو باندې من والسلوى او دا مرغه ده ډېر خوندوره غوښه ده چې مړاز دی نو دا موږ تاسو باندې رانازل کړ وکولو من طیبات یعنی وخورئ الله ورته چې کولو من طیبات تاسو وخورئ د پاک هغه شان ما رزقناکم چې موږ تاسو ته رزق کړي موږ هم دا ورته و ما ظلمونا خدای موږ باندې ظلم نه دی کړی ولکن کانوا انفسهم یظلمون دا چې دوی سرکشي کوي په موږ ظلم نه کوي موږ نه هیڅ نشي کوم ولای ځانو باندې ظلم کا ولکن کانوا انفسهم یظلمون ولکن دوی خپل نفسونو باندې ظلم کوي دا چې دوی کافر شول د الله په دغه جلیل او نعمتونو سره نو دوی په خپل ځانونو باندې ظلم وکړو ځکه چې وبال د عصیان هغه دوی ته خپل دوی ته راځي وایي قلنا ادخلوا هذه القريه هغه وخت یاد کې چې کله موږ وې تاسو داخل شئ دغه قريه ته تاسو دغه قريه ته داخل شئ چې کله تاسو پاس دغه نه چې دوی وتل د ته د دښتنه نو الله ورته چې تاسو د بیت المقدس ته داخل شئ فکلوا منها نو تاسو وخورئ منها د قرینه حيث شئتم هر چېرته چې تاسو خوښوي رغدن فرمانه وخورئ ودخلوا الباب وګور یو کارم ته فکر وی چې تاسو د تخت د دهتنه وخته ځي نو بیا چې کله دروازې ته داخليدلې نو بیا به الله ته سجده کوي سرنه ټیټ نیولې ودخلوا الباب تاسو داخل شئ دروازې د قریه ته ساجدین بوي الله ته تاسو به په دې باندې شکر وباسئ چې الله د ته د دښتې د سرګردانۍ نه خدای په خلاص کړي نو تاسو خدای په دغه خار ته وسره واستئ نو الله ته به تاسو خپل سرونه ټیټ نیولې وقولوا حطه او سجدا نو تاسو په سجده باندې داخليږئ ودخلوا الباب تاسو به داخل شئ دروازې د قریه ته ساجدین بوي الله ته سجدا یعنی ساجدین بوي الله ته شکرانه ادا کوي چې تاسو خدای په دې ته د دښت نه خلاص کړي وقولوا حطه او تاسو بیا ووایئ
دا سوي چې زموږ رب زموږ نه ګناهونه لری کا زموږ ګناهونه خدای پاک وبخه دا وایي نغفر لكم خطاياكم موږ به محو کو تاسو ګناهونه به منځ یوسو وسنزيد المحسنين او وزرد چې موږ ورزيات کو معنا دا چې موږ زیاتو نور احسانات به تاسو یعنی ډېر اجر جزیل به تاسو درکو فبدل الذين فدي ظالمانو ته کومه توصيه شوی و چې تاسو په سجده الله ته دروازې ته چکل ولاړ په سجده کوونکې به وي الله ته او الله ته مسرونه ټیټ نیولې او تاسو به زارای کوي چې الله هم به زمو ګناهونه دي ظالمانو ته وکړي فبدل الذين ظلموا تبديل کا تغییر کړل دي ظالمانو دی چې د خدای پاک امر په خپل ځانو باندې ظلم وکړو او د ظالمانو بس تغییر کړل د خدای امر یې تغییر کو نو داسې وې قولا غیر الذي قيل لهم دا تغییر کړلو د ظالمانو د خدای پاک امر نو دی هغه خبره وکړه غیر دغه خبر نه چې دی تویل شوی دی هغه خبره وکړه چې غیر دغه نه چې دی تویل شوی چې کله دی داخله دل نو بیا نو په نټې څخېدل او د استهزاء او د مسخرو په شکل باندې وي حبتن فی شعره بس د الله په امر باندې مسخري کوي فانزلنا على الذين نمغ الله یې چې موږ نازل کو په دې ظالمانو باندې فانزلنا على الذين ظلموا رجزا رج عذاب هم نازل کو طاعون مرض یو با مرض من السماء د اسمان نه د طاعون او د وبا مرض مخ په دې باندې نازل کو بما ولی رغلو د وبا مرض ولی فرغلو بما كان يفسقون په سبب د سرکشی دي سبب د دې چې د الله د اطاعت نه دوی خروج وکړو دایت نمک داس د کولای شو چې د طاعون او د وبا مرض چې دی د دې سبب عصيان دی د خلکو سرکشی دي فسق دی ځکه قرآن شریف کې الله سبحانه و د بنی اسرائیل چې کوم هغه خودلای دی د طاعون مرض خودلای دی بما كان يفسقون ویلي سبب د عصيان سره نمک دته د کولای شو چې لکه فتح الباری کې چې نبی علی السلام یې چې دا وبا او د طاعون د څه نه پیدا کی د سود او د زنانه پیدا کی نو دلته تقریبا په یو ساعت کې د او یا زر کسان د منځل په یو ساعت کې نو چې نور به څومره د منځل لري او مفسرین کرام ځنه وی چې ځنه داسې امراض دي داسې عذابونه دي چې دغه دفاع ممکنه ده چې د پېوشي الله سبحانه و تعالی یو سبب ورته پیدا کوي په سبب باندې د دفاع وشي ځنه داسې عذابونه دي چې دغه دفاع ممکنه نه ده چې دغه دفاع دی وشي دا خبره سپته تفسیر کې راخسته ده راغب د سویل دي چې د عذاب په دوه قسمه دي یو هغه عذاب دی چې دغه دفاع ممکنه ده نو د هر هغه عذاب دی چې د انسان په لاس باندې د انسان د لاس سره ورسي د انسان د لاس کوم عذابونه راسي الله د انسان په وسیله باندې سره ترسوي د انسان هغه عذابونه دي د دفاع ممکنه ده د مخلوقات د خوانه کوم عذابونه الله چته مقرر کړی وي دغه دفاع ممکنه ده او بل داسې عذابونه دي چې لا يمكن دفاعه بقوت ادمي چې دغه ممکنه نه ده چې دغه دفاع د انسان په زور وشي لکه طاعون لکه صاعقه تندر لکه مرګ نو د دې هغه ممکنه نه ده چې انسان په قوت د دفاع وشي به د زراین او دا بالکل د کرونا په مدکې ده نو د دې لپاره چې په واز ده چې د پای ممکنه نه ده نو اسباب د مراعات کوم اگر خدای ته باید زری ډیری وشي یعنی په کار تاسو چې الله ته باید زری ډیری نو د پای چې ممکنه نه ده د شونه نو بیا خو موږ باید الله نه نور هغه ونکو یعنی د خدای په اطاعت نه نور لري ولا اختیار نه کو نور باید زری وکړو خدای ته مسجدونه یعنی باید ډک او تلاوتونه باید وکړو او خدای پاک ته زاری وکړو د الله حرام بعد نورم څه غشي الته خدای پاک ته زاری وکړو ځکه دا ممکن نه ده د سببونه دي چې د انسان ته باندې د پشي و اذ استسقى موسى لقومه هغه وخت یاد کړئ چې کله یاد کړئ هغه وخت اذ استسقى موسى لقومه
همیش قرآن عظیم شان د دې د بنی اسرائیل باندې کوم احسانات الله سبحانه و تعالی کړی دي نو د دې هغه کوي د دې یادوري کوي. نو دا غدي دلته تاسو ولیدل چې دی نو د ته په دښته کې سختګي وو کې دی شي چې هلاک شي. نو موسی علی السلام الله ته دعا وکړه، نو بیا خدای پاک وحی ورته وکړه، نو ته به داسې وکړې چې ته به دړکنه په تیګه باندې ووایې. نو هغه و چې موسی علی السلام دړکنه په تیګه وویله، اندازه د دې کې 12 قبیلې وي. نو کله چې د تیګه په دړکنه په تیګه وویله نو 12 پورې په هغه کې را پیدا شي، 12 چینه د 12 جدول او 12 لختي وو. نو هر چا د هر قبیله د پر ځان ته یو لختای وو، ځان ته یو چینه وو، چې دا د خدای پاک یو ستره معجزه وه، دا د موسی علی السلام یو غټه معجزه وه. خو بیا د دې سره بیا هم دی خو پر اختیار ولو او انکار کولو د معجزې نه عبرت نه اخیستل. تاسو د بنی اسرائیل حقیقت په دې سپاره کې پیژندلای شئ چې بنی اسرائیل د الله سره څومره بدغنۍ کړې دي. دی الله ته څومره د الله جل جلاله نعمتو ته فکر وکړه او د دې اسیاناتو ټګمارۍ او فریبونو بدغنۍ ته فکر وکړي. نو دی چې د الله سره کله داسې معاملې په مخ باندې بولې دي نو دی د مسلمانانو سره بالکل هغه نو ډېره ټګي کوي چې خدای په دومره احسانات هم ورته کړي وو. دومره نعمت ته په کړي بیا سخت زړی دي، ډېر سخت زړی دي. وإذ استسقى موسى لقومه او یاد کوي هغه وخت، یاد کوي وإذ استسقى هغه وخت یاد کوي استسقى چې استسقا وکړه او به یو وخت موسی علی السلام د الله نه یو وخت لقومه د خپل قوم لپاره. موسی علی السلام وخت د خپل قوم د کله چې دوی تګي شول د ته په دښته کې. نو فقلنا لا موږ ورته وی اضرب بعصاك الحجر، نو چې ته وایا دا ډکنه دی په دې تیګه باندې وایا سپور شي زموږ په قدرت چینه تر وځي. فانفجرت من 12 عینا، فانفجرت نو بیا نو هغه وویله تیګه وویله، نو د تیګه نه 12 چینه راووتلې په اندازه د قبایلو باندې. نو الله فرمایي فانفجرت نو بس روان شولې منه د تیګه نه 12 عینا 12 چینه. قد علم كل اناس مشربهم، قد علم وتحقیق سره پیژندل هر قبیله قد علم كل اناس پیژندل هر قبیله مکان د خپل شرب هغه ځای د خپل ابخار یې پیژندل چې کوم څه وګوچ. قولوا واشربوا، الله ورته چې وخوري وچکای من رزق الله، د الله د رزق نه الله چې موږ ورته چې اوس نو وخوري من وخوري سر وخوري او دغه وبون استفاده وکړي د وبو وچکای بدون د کوم تکلیف نه بدون د کوم ستړیاونه الله تاسو ته درکړي دي. نو ولا تعثوا في الارض مفسدين، او تاسو خګوري تاسو فساد مکوئ په مځکه کې په داس حال کې تاسو فساد کوونکي وي. تاسو سرکشي مکوئ په مځکه کې قسم فسادونو بغاوتونو سره. وإذ قلتم هغه وخت یاد کړئ چې کله تاسو ووي یا موسی ای موسی علی السلام، چې کله تاسو ووي خپل پیغمبر موسی علی السلام ته په صحرا کې تاسو التمنو سروا خړل داسې ورته وي د ته په دښته کې نن نصبر علی طعام واحد، موږ هیڅ کله صبر نشو کولای علی طعام واحد په یو قسم طعام سره یوم د منو سروا دی دا درته نیولې موږ ته. فدعو لنا، نو الله ته دعا وکړه چې موږ ته روزي راکړه، یخرج لنا چې موږ ته روباسي مما دغه شان نه. او فدعو لنا ربک، نو وغواړه د موږ لپاره دعا وکړه زموږ لپاره ربک د خپل رب نه دی، یخرج لنا چې موږ ته روباسي مما دغه شان نه تنبت الارض چې مځکه شنه کوي. د مځکه چې کوم نه دی ګندنه دا صوبدي د سبزیجاتو دا شان. نو دا وقت من بقلها چې هغه څه شي دي د ترکارۍ د مځکه نه دي. وقثائها او چې دا د مثال په تور تاری او بدرنګ دا شون کوم دي. او وفومها او من بقلها چې هغه د سبزیجاتو د مځکه نه وي. وقثائها د بادرنګ د هغه نه وي د مځکه نه. وفومها او د مځکه وګه. وعدسها او دغه ناس وبصلها او پیاز
دا باید موږ ته راکړی شي. قال ورته وی موسی علیه السلام اتستبدلون الذي تستبدلوي الذي هو ادنى بالذي هو خير، آیا تاسو بدلوي هغه شی اخلي چې هغه ډیر ټیټ دي، ډیر ادنا دي، هغه شی سي بدلوي چې هغه ډیر غوړه دي. نو غوښه چپ پیاز باندې ورکړي، نو غوښه چپ هغه باندې به مړز غوښه، نو دا چپ غندنه باندې ورکړي. د سپیکر وکړه د خرختيام سره حماقت دی. تستبدلون الذي تاسو بدلوي هغه شی چې هو ادنا چې هغه ډیر ټیټ دي، ادنا ډیر ټیټ دي، بالذي په باندې بدل هو خیر چې هغه خدي، یعنی سمانه چې د خیر ورکوي او ادنا اخلي ډیر غوړ ورکوي. نو داس په خپل فکر وکړه اهبتو مصرن تاسو کوم شی مصر ته، افسوس دی تاسو ته خصیص شی په نفیس باندې بدلوي، نفیس ورکوي او خصیص اخلي، او تاسو دا شان خوښوي. اهبتو مصرن نو کوم شی خارته فإن لكم ما سألتم، تاسو پر هغه څه دي چې تاسو سوال یې کړی دی. تاسو یو خار د خرونو ته داخل شئ، یو بلدونه ته داخل شئ، نو هر یو خارته چې تاسو ولاړی تاسو به د شان پکې پیدا کړئ. اوس الله سبحانه و تعالی آگاهی ورکوي د دې په گمراهی او د دې په فساد او د دې په بغاوت باندې. و ضربت عليهم الذله، او لازم شو په دې باندې ذلت په دې باندې، والمسکنه و مسکنات هوان سپکوالی په دې باندې مسلط شو، و ډیر ټیټ شو، ډیر وشرمېدل، ابدي رسوایی، ابدي ټیټوالی وړوالی، دا داسې چې بخي به څو چې ژوندۍ به د چې دوه نشي. دغه دای چې کوم د دې باندې چې الله جل جلاله کوم رسوایی را نازل کړه، کوم رسوایی چې خدای پاک دې سره کوم ذلت او رسوایی، دا به د ابد لپاره د نبی جدو نشي. وباء بغضب، او دی وګرځیدل، رجوع وکړه بغضب من الله، غضب د خدای دی خونه. نو داسې کارونه وکړ چې الله ورته په قهر شو. بغضب من الله شدید دی رجوع وکړه په شدید قهر او غضب د خدای په باندې. ذالک د خاطر باندې چې دوی ته کوم ذلت، کوم سپکوي د خدای د خونه، کوم قهر، دا ولی د شان دوی ته حاصل شو چې داسې ذلیل شول و شرمېدل، او خدای پاک دوی ته په قهر شو په سبب د هو جرائم، دغه بد جرمونو، جنایتونو چې دوی ډېر بد کارونه وکړل. انهم كانوا يكفرون بآيات الله، په سبب د دې چې دوی وو كانوا يكفرون بآيات، په سبب د کفر د دوی، په سبب د استکبار د دوی، په سبب د دې چې دوی انبیا په قتل وسور. نو فکر وکړه، نو خدای الله ورته په قهر کیږي، خدای ذلیلوي، خدای سپکوي. انهم كانوا دوی وو يكفرون بآيات الله، دوی په کافر کېدل د الله په آیاتونو باندې، ويقتلون النبيين، او دوی په وجل انبیا بغیر الحق، په حق، سبب د کفر د دوی او په سبب د قتل د رسولانو چې د پیغمبرانو په قتل باندې. ذالک بما عصوا، د په سبب د دې سید ما عصوا، سبب د عصيان د دوی طغیان، تمرد، وکان یعتدون، او دوی وو تجاوز کولو د الله د احکامونو تر دل د حلال او حرام ته بزور نه کول. اوس الله سبحانه و تعالی دغه ټول ملتونه، د دې ټولو ملتونو خلق الله سبحانه و تعالی دعوت کړل، ټول ته خطاب دی، ټول یې دته دعوت کړل چې مختلف ک مؤمنان دي، ک يهود دي، ک نصارا دي، ک سابئین دي، دا ټول الله جل جلاله دعوت کړل رښتینی ایمان ته، او دته دعوت کړل چې تاسو عمل خالص الله لپاره وکړئ. خدا دعوت کړی دی خو په صيغه خبر سدي، لکه خبر چې ته ورکوي. ان الذين امنوا، ودا اکثر کسان چې ایمان یې راوړی دی، دا د خدای د خوانه دعوت دی، د ټولو ملتونو ته، د ټولو ملتونو ته دعوت دی چې رښتینی ایمان ته الله دعوت کوي، خو په صيغه د خبر سره دعوت کوي، دعوت دی په صيغه د خبر سره. ان الذين امنوا، ودا اکثر کسان چې ایمان یې راوړی دی، والذین هادوا، او هغه کسان چې يهوديان دي، والنصارى، او هغه کسان چې اتباع د عیسی علیه السلام دي، والصابئین، او دا یو قوم دی چې دا د ملائکه عبادت کوي، د ځنوي چې د ستوري عبادت کوي، دا د سپیدینه غوندې سیکولر غوندې د ول خلکو.
یا خدا څخه خلکو چې هغه مشرکین او ملائکه عبادت کوي د ټولو ته خدای پاک نو د الله فرمایي دا کسان چې دي من آمن بالله هر هغه څوک چې ایمان راوړي رښتینی ایمان راوړي الله باندې او یوم الاخر فرض اخرت باندې ایمان راوړي د خدای پاک ټول پیغمبرانو باندې ایمان راوړي د الله ټول کتابونه ومني یقین وکړه په آخرت سره وعمل صالحا او صالح عمل وکړه عمل خالص د الله لپاره په دور دنیا کې وکړه ولهم اجرهم دې لپاره اجر شته عند ربهم پنځ درب دي ټول ملتونه الله دغه رښتینی ایمان او خالص عمل ته راوبلل چې ګوري راشي رښتینی مؤمنان شي او خالص د الله لپاره عمل وکړي فلهم اجرون دې لپاره اجر شته ولا خوف علیهم او بدی باندې به هیڅ کوم ډار نه عند ربهم ولا فلهم اجر عند ربهم دې لپاره اجر شته په نزد پروردگار ولا خوف علیهم بدی باندې به ډار نه ولا هم يحزنون او نه بغمجن وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة الآية کله چې الله جل جلاله دغه جلیلا ستر نعمتونه الله یاد کړل نو بیا الله جل جلاله دغه نورست الله جل جلاله خپل عذاب قهر چې الله جل جلاله دغه یاد وري وکا چې هغه جزا د دې د کوپر و د دې د سرکشي و د دې د تمرد و د الله د اوامرنا د دې بغاوت او سرکشي و نو دې د الله جل جلاله د نعمتونو کوپران وکړو تعهدونه مات کړل او د افته د ورځ نه تجاوز وکړو الله جل جلاله دې هم مسخ کړل شادیانو ته نو همدارنګه هر هغه امت چې د خدای پاک د امر نه سرکشي وکړه د امر نو د رسول د امرنا د الله د امر او د رسول الله د امرنا د سرکشي وکړه دغه امت انجام بم د شویل کدي يهودو نو الله سبحانه و تعالی په دې مبارک آیتونو کې چې روان دي په دې کې د یو بل جنایت یادوي چې خدای پاک دې ته امر وکړو چې د هفته په ورځ باندې کار مکوئ نو دوی دا د خدای د امر نه سرغړونه وکړه د الله د امر د ماتولو لپاره یې هلي جوړې کړې نو خدای په ورته ویلو چې تاسو د هفته په ورځ باندې کار مکوئ نو دوی به د هفته په ورځ ډنډونه جوړول د یک شنبه په ورځ باندې بینیول نو چل هلي جوړې کړې هر هغه هله چې په کې د اسلام یو د شریعت یو حکم غکیږي یو د شریعت یو حکم ماتيږي ناغه هله صحیح نه ده وإذ أخذنا ميثاقكم هغه وخت یاد کړئ چې د شریعت یو اصل څه پټکر کیږي وإذ أخذنا ميثاقكم او یاد کړئ هغه وخت چې کله موږ واخستو یاد کړئ ای بنی اسرائیل کله چې موږ د تاسو نه واخستو محکم تعهد هغه د تعهد چې تاسو به عمل کوئ په څه چې تورات کې ورفعنا فوقكم الطور او موږ پورته کو برسره باندې په تاسو باندې د تور خار تاسو شو په دې باندې کې چاته خذو ما اتیناکم یعنی الله وایي چې موږ ورته وې خذو ما اتیناکم تاسو ونی سي هغه چې موږ تاسو درکړي په قوت سره په کوشش او په عظمت ونی سي وذکروا ما فی او یاد کې هغه څه چې په دې تورات کې دي یاد یې کوي غفل کېږئ ما لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو ځان وساتئ د هلاکت نه د دنیا د هلاکت نه ځان وساتئ او د آخرت د عذاب نه ځان وساتئ او یا خو امید ده چې تاسو کدا کارونه وکئ تاسو دغه تورات کې کوم شان دی په قوت په دې باندې عمل وکئ امید ده چې تاسو به د متقینانو د جمله نشئ ثم تولیتم یا تاسو وګرځئ من بعد ذلک پس دغه تاسو بیا وګرځئ د محکم تعهد نه چې خدای پاک محکم تعهدم دسکه خسته ودونه بیا وغوښتي ولولا فضل الله علیکم د خدای پاک فضل نه وای په قبول د توبې سره چې الله دې تاسو توبه قبول کړي ورحمته کده خدای پاک رحمت نه وای چې الله جل جلاله تاسو ته عفو وکړه لکنتم من الخاسرین نو تاسو به ډېر د هالکینو نشوي په دنیا او په آخرت کې به هلاک شي وي ولقد علمتم الذين اعتدوا او په تحقیق سره تاسو پیژنئ تاسو پوهیږئ تاسو پیژنئ الذين کسان اعتدوا منکم چې تجاوز وکړ تاسو نه په سبت د هفته پورس کې هغه خلکم تاسو پیژنئ چې موږ په خلکو باندې څه وکړل کوم خلکو چې موږ د امور نه سرکشي وکړه مخالفت یې وکړو او دوی کار وکړ د هفته پورس موږ ته معنی کړی وو تاسو هغه خلک پیژنئ چې موږ په باندې څه وکړو فقلنا لهم الله یې چې موږ ورته وې دوی ته کونو قرادتن تاسو شي شادیان خاصین ذلیل شادیان شي پس دغه چې دوی بشر وو نو الله جل جلاله دوی مسخ کړل
الله جل دوی مسخ کړ. فجعلناها نکالا لما بین یدی کې درې ډلې یوې ډلې ورته وی چې دا کار مکه موږ نجات پیدا کړو، بل ډله وا هغه ساکته و، بل ډله وا هغه چې موږ چوپ یو، بل ډله هغه دا کار کولو. ځنه د سوي چې دغه ساکته ډله او دغه بل ډله چې د دوړ چې هغه مسخ شو. فجعلناها موږ وګرځوله د مسخه نکالا لما بین یدیها، دا عقوبت دی د ورستیو قومونو د لپاره چې تاسو نو ورسته کوم امتونه را روان دي، د دغوی د لپاره یو عبرت دی چې هر څوک د الله احکام متوي او د خدای پاک د احکام د متولد لپاره پریبونه کوي، نو دغه نتیجه هم دغه شی وي چې دغه د لپاره د یو عبرت شي. د یو عقوبت زاجره دی. وما خلفها او د وګرځول هغه څوک چې دلته کوم حاضر خلق دي، دا د لما بین یدیها د آینده لپاره، وما خلفها یعنی ای جعلنا مسخهم قردة عبرة لمن شهدها، دا عبرت دغه چا لپاره دی چې څوک دلته حاضر وو پستر ګیولې او څوک چې ورسته روان دي او نه دي لیدلي، دواړو لپاره یو عبرت دی. وموعظة للمتقین او دا واعظ دی د متقینانو لپاره، دا یو واعظ دی د هر صالح او متقی سړي لپاره چې نو هغه به دغه نه پند اخلي او د الله احکام په صحیح طریقه سره مني او دغه د متولد لپاره به چلونه نه جوړوي. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. د مبارکاتونه کله چې الله جل جلاله بعض قبایح او جرائم د يهودو ذکر کړل چې د تعهدات ماتول یا په پرز باندې تجاوز وکړو، نو دای سرکشي وکړه د الله شریعت چې کوم را نازل شوی وو دغه نه ځون نشاته وچول. اوس یو بل د دې یو بل بدی بیانوي چې هغه د دې بدی دا چې دې مخالفت کو د انبیا وسه، انبیا به دروازغن بلل او کوش دا هغه چې کوم امر ورته وکړو دونه به ځون نشاته وچول، ځون نه به شاته چول نه کار به نه کول او ډېر هغه به کړل، ډېر سوالونه به تکل د انبیا وسه او د سوالونه هم د دې لپاره وو چې د الله د اوامر نه ځان شاته وچو. اوس د دې جفا یادوي چې خپل موسی علی السلام سره څومره جفاوي کړی، یو جفای دغه هم ده. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. دلته ځکه سورته بقره ویل کی چې بده کې یو معجزه ذکر ده. ابن ابي حاتم دی عبیدة سلمانی روایت کړی دی، یو سړی و بنی اسرائیل کې دا عقیم اولاد نه پیدا کېدو او مال یې ډیر زیات و او د دې وراره و هغه د وارث و. وراره یې پورته شو د خپل ترې مړ کو چې د مال ډیر لرلو اولاد یعنی څو پرې د مال ورته پاتې شي، یا د خپل طرف بار کو د بچا په دروازه کې ورځو. نو بیا ګیسته راغلو، بیا دوا کړله، نو حتی ته دې پرې خلکو باندې دوا کوي چې د مخ طرف تاسو وژلای، یو په بل باندې اصله وخصلې. نو بیا په دې کې دې یو خيار سړی وو، نو غو داسې وي چې تاسو په څه باندې قتل کړئ. دا د خدای پیغمبر تاسو کې موجود دی موسی علی السلام. ته چې موسی علی السلام ته ورشو د مسله ورته یاد کو، نو جنگ والے کې هغه مخته د قاتل معلوم کو. موسی علی السلام ته د راغلل، نو دا مسله ورته پیش کا چې دغه موږ په خپل منځو کې په دې باندې هغه دی هغه چې دا وجلای دی چې تا وجلای دی دا وی دی، نو دا قاتل ته مختار معلوم ک. نو بیا ماغه و چې موسی علی السلام ته چې الله تاسو ته امر کوي چې تاسو یو غوا ذبح کړئ بدل ترش، لکه دی ځنه په دې خاطر باندې چې دا کار ته پزړه کې نه و چې وایي کا، نو ځنه شاشه تا چول څومره به چې سوال نه کول، نو دومره په د مسله د دې لپاره مشکله کېده. نو بیا ماغه و چې خو اخر مجبور شول چې دغه غوا چې د دې ډېر سوالونو په نتیجه کې چې څومره د قیدونه ورسره خپل سوالونه به کول در به قیدونه ورته ډېرېدل. نو بیا ماغه و چې په موږ قیدونه سره غوای پیدا کا د یو سړی سره، نو بیا غو ورته چې دا تاسو ته په وخت کې درکوم چې د پوستکه د سرو زر نه مت ډک راکې، خو په هر صورت وای خستله. نو ذبح کړله. نو موسی علی السلام ورته وی چې تاسو اوس داسې وکئ چې د غوا یو جز په دمړی وایي، نو هغه تاسو تر ژوندای شي، یا مغه چې یو جز د غوای یا لکه یو بل کوم هغه کنه نو ټټای په دغه باندې وایله په دمړی، نو در پورته شو. نو ورته وی چې من قتل ک چا وجلای، غوې وی هاذا ودغو
اشاره خپل دغه مړی وراره ته وکړه. بیا هغه مړ بیرته ولوي. نو بیا هغه و چې هغه نیمک په دین کې هم دا خبره ده قاتل میراث نشي ورلای. بیا هغه و چې دای د میراث نه هم محروم کو. په یو روایت کې راغلی دی چې بیا روونی ولو اثرای قتل باندې ورسول. د مختصر ابن کثیر درخواست. وإذ قال موسى لقومه ها وقت یاد کړئ چې موسی علیه السلام خپل قوم ته ان الله یأمرکم الله تاسو امر کوي ان تذبحوا بقره ای بنی اسرائیل یاد کړئ هغه وخت چې تاسو چې کله وای تاسو خپل نبی موسی علیه السلام وای چې الله امر کوي چې غوځه بحثي قالو تاسو داسې وای اتتخذنا هزوا تاسو په جواب کې داسې ورته وای خپل پیغمبر ته آیا ته مسخري کوي په موږ باندې موسی علیه السلام قال موسی علیہ السلام ته اعوذ بالله زپنا غړم په الله سره ان اكون من الجاهلين ز الله ته التجا کوم د دینه چې زپ ډاله د مستهزئینو د مسخر کوون کې جاهلانو دا مسخري خو د جاهلانو کار دی. زه د الله نه په دې باندې پناه غړم چې د دې خلکو په ډاله کې هغه شمه داخل شم. قالوا دعوا لنا دوی وغړه د خپل رب نه دی ربک قالوا دعوا لنا دوی وې دعوا لنا ربک ته وغړه د موږ د پاره د خپل رب نه دی وغړه یبین لنا ما هي د کوم هغه چې ته خایې چې دا سره کوم غواړه سره کوم صفات یې دی چې موږ ته بیان کوم. قال موسی علیه السلام انه یقول وتحقیق سره الله فرمایي انها بقره تبدس غوي لا فارض ولا بکر نبو وړاوي نبا زړاوي نبو وړاوي نبا زړاوي داسې کوي دا متوسطه وي عوان بین ذلك او دا متوسطه وي ما بین د کبیره او د صغیره کې د متوسط د منځنۍ وي. ففعلوا ما تؤمرون نو کوي هغه چې تاسو ته امر خدای دی خو امر کیږي سرکشي مکوئ. قالوا دعوا لنا دوی وغړه د خپل رب نه دی ربک در یبین لنا چې موږ ته بیان کوم مال او نه چې رنگ سره کوم دی ځان شاته چوي کنه دا کار اصلا په ځکه نه دی چې وکړو خو بعضی خلک هم داسې کوي چې اخر په کار کېږي شي نو دا ورته وی سپینه بوي تور بوي سره کوم. قال انه يقول موسی علیه السلام ورته چې دا الله فرمایي چې انها بقره چې دا داسې وغه ده صفراء کزړه غوده فاقع لونها خالص رنگي تسر الناظرين شدید الصفرا ده سخت تکزړه ده حسن منظر دی هر څوک چې وویني ورته خوشاله کیږي کتن کې بخښل کیږي شلکی به هر څوک چې ومنه هغه ورته خوشاله کیږي. قالوا دعوا لنا دوی وغواړه د خپل رب نه ربک در رب یبین لنا چې موږ ته بیان کا ما هي بیا یې سوال تکرار کړ د حال د بقره نه نو بیا دا چې قال نو بیا دا سوال نو چې دی نور پدې کې نور څه پکې غوړي چې د دې مطلب پدې کې دا وو چې پاس دغه چې توي مختصینه مخودو رنگ دې مخودلو نو لګ نور بیان هم کوشي چې بیان لګ زیات شي دې لپاره چې بیان یې ډېر زیات شي. ان البقره تشابه علينا فتاخسر هغه چې کومه دا غوا چې کومه تشابه علينا د موږ باندې ملتبس شو د موږ باندې پټه شو موږ نه پيو دا کومه چې دا امر په شوی دی دا کومه غوا ده وإنا إن شاء الله او په اکثر مکچو ان شاء الله کله خدای پاک پاکشي نه مهتدون نو خامخا به موږ ضرور به موږ لار مونږ کو معرفت دې غواته کله خدای پاک خوکوا وی که چیرته ان شاء الله نو ویلې دا بعد د پربم دوی بل هدف ته نو رسیدل لکه په حدیث کې چې خبر ثابته ده. قال انه يقول قال موسى عليه السلام انه يقول فتاكسر الله تعالى وي ان بقره ددس وغدا لا ذلول تثير الارض دا داسې غوانه ده چې دا تابع شي وي لپاره د کارل د مزکو یا د مثال په تور د دې لپاره چې مزکه ته اوبه په ورکی د دې لپاره نه ده. انها بقره داسې وغدا لا ذلول چې ذلول مسخره نه تثير الارض چې هغه مزکه چیرې کو او د کارل د مزکو د لپاره نه ده. ولا تسخي الحرث او نه د دې لپاره ده چې هغه کښت وبشي کښت وبکو نه د کښت دی ولا د پاره ده نه د مزکه د کارولو د پاره ده. مسلمه لا شیه فيها دا به سلیمه وي د ټولو عیبونو نه په دې کې به هیڅ کوم بل کوم رنگ نه وي چې مخالف وي د زړه سره. قالوا الان دوی وې اوس جئت بالحق
دام د دې بیاکلی د چې اوس ته موږ ته د حق هر وخت کې حق خبر ورته خدای ځون نشاط چول ځون نه پاره سخته ولا قالوا الان دوی الان وس جئت بالحق وس تا موږ ته بیان شافي بیان دی وکړو چې بده کې کوم غموز او کوم لبس پته نشته کوم ګډو وذبحوها نو هغه ذبحک وما قد يفعلون قریبا و چې دوی د کار وکړه ځکه چې دغه قیمت ډیر لوړ. صدق الله العظیم.